بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الدرس 49 الفعل الماضي التلميذة. زمونږ استاسې نن الطريقة العصرية الجزء الأول نها څلوېښتم نمبر درس دی. فعل ماضی بوایو. تسأل المعلمة فاطمة، تپوس کوي استازه د فاطمینا. ماذا فعلت في الصباح، تاسو کړل سحر. فتقول، نو فاطمه ورته وی چې قمت في الصباح، زه پاسېدم سحر. وتوضأت، او دس مې وکړ. وصليت الفجر في البيت، سحر مونځ مې وکړ په کور کې. وتلوت القرآن الكريم، د قرآن کریم تلاوت مې وکړ. ثم تناولت الفطور، بیا مې سحر ناشته وکړه. واخذت کتبي، کتابونه مې راواغسته. وجئت الى المدرسة، مدرسې ته راغلم. سوال او جواب. متى قمت في الصباح، سحر کله پاسېدې. قمت في الصباح الباكر، د سحر وختي پاسېدم. هل سمعت اذان الفجر، ایتا سحر اذان واورید. نعم، او سمعت اذان الفجر، ما واورید سحر اذان. هل بیتک قریب من المسجد، ایستا کور نزدې دی جومات ته. نعم، او بیتی کور زما قریب نزدې دی من المسجد جومات ته. این چرته صلیت الفجر، تا سحر مونځ چرته وکړو. صلیت الفجر فی البیت، ما سحر مونځ په کور کې وکړو. کم قرأت القرآن، څومره قرآن کریم قرأت دې وکړو، دې ولوستلو. قرأت، ما ولوستلو. جزءا من القرآن، یعنی یو سپاره د قرآن کریم. ماذا شربت فی الفطور، تاسو وڅښل ناشته کې. شربت لبنا، ما وڅښلې پی مې وڅښلې. هل لعبت فی الطریق، ایتا په لاره کې لوبې وکړه. ما لعبت فی الطریق، ما لوبې ونه کړل په لاره کې. هل جئت وحدک، ایتا یوازې راغلی. لا، نه. بل جئت مع اختی، بلکې راغلم ما سره خور. تقول زینب، زینب وایي فاطمة قامت في الصباح الباكر، فاطمه پاسېده سحر وختي. وتوضأت، او اودس یې وکړو. وصلت الفجر في المنزل، او مونځ یې وکړو سحر په کور کې. وتلت القرآن الكريم، او قرآن کریم تلاوت یې وکړ. ثم بیا تناولت الفطور، سحر ناشته یې وکړه. واخذت الكتب، کتابونه یې واغسل. وسلمت على ابيها وامها، او سلام یې وکړو په مور او پلار باندې. وجاءت، او راغله الى المدرسة، مدرسې طرف ته. تمرین مشق. ترجم بالاردیه، ترجمه وکړئ په اردو کې. اخذت فاطمة الجريدة، اخذت فاطمة الجريدة، واغستا فاطمه اخبار. وقرأت، بیا ولستلو. ثم وضعت الجريدة على المكتب، او بیا یې کېښودلو اخبار په میز باندې. قمت في الصباح، پاسېده سحر. نه، قمت في الصباح، زه پاسېدم سحر. وفتحت الشبابیک، او ما کلاو کړل کڼکې. یا زینب، ای زینب، هل فهمت الدرس،
آیا ته په درس باندې پوه شوې؟ وهل كتبت الرسالة إلى أبيك، أبيك لیکلی أبيك، آیا ته پلار ته خط ولیکلو؟ الطفلة ماشومه اکلت وی خوړل، وشربت ویسکل، ولعبت لوبې وکړه، ثم نامت بیا اوده شوه. ترجم بالعربیہ. فاطمہ نے اپنے ماں سے کہا، فاطمہ خپل مور ته ویلی. قالت فاطمة لأمها، اما جان آج جمعہ ہے، مور جانی نن جمعہ دا. مور جانی نن جمعہ دا. یا امی اليوم الجمعۃ، میں اسکول نہیں گئی، ز اسکول تا نوم تلی. ما ذهبت الى المدرسة، میں سویرے اٹھی ز وقتی پاسیدم. قمت فی الصباح الباکر، اور نماز پڑھی. وصلیت یعنی مزموں کو تلاوت کی، تلاوت میں کو وتلوت، پھر میں نے ناشتہ تیار کیا، بیا ما ناشتہ تیارول جہزت. ثم جہزت الفطور، میری بہن نے کمرہ صاف کیا، زما خور یعنی کمرہ صاف کڑا، پاکا کڑا. نظفت اخت الغرفة، سعیدہ تم صبح کہاں تھی؟ سعیدہ تسہار چرتوی. یا سعیدہ تو این کنتی فی الصباح، این کنتی چرتوی. کیوں دیر سے آئی؟ ولی نا وقت رالی. لما جئتی متأخرتاً. قاعدہ، فعل ماضی میں اگر مؤنث غائب کا صیغہ بنانا ہو تو مفرد مذکر کر کے صیغہ کے آخر میں تا ساکنہ بڑھا دے، جیسے ذهبا. و چې کله فعل ماضی اگر که تاسو مفرد مؤنث غائب صیغه جوړوئ، د مفرد مذکر صیغه په آخره کې چې دی تاسو څه شی دا تا ساکنه به زیات کړئ، لکه څنګه دا ذهبا واحد مذکر غائب صیغه ده، او تاسو که دې نه واحد مؤنث غایبه صیغه جوړوئ نو آخره کې به تا ساکنه داسې ولګوئ، نو ذهبه د ذهبت بشي، اخذنا به اخذت شي. اگر مؤنث مخاطب کا صیغہ بنانا ہو تو تا مکسورہ لگا کر پہلے حرف کو ساکن کر دے. وہی که تاسو بیا مخاطب صیغه جوړوئ یعنی مؤنث مخاطب دا خو غائب و مخاطب، نو تای مکسوره به ولګوئ او پہلے حرف کو سب مخکې به تینا حرف ساکن کوي، لکه ذهبنا ذهب ذهبتی. ګوره مخکې ذهبه وکنه نو دی اخره کې تا مکسور کو، واغې نه مخکې چې دی جزم یې راوړو نو ذهبتی وغیرہ شو. مفرد متکلم کے لیے تو تا مضمومه لگاتے، مفرد متکلم د پاره تا د پاسه پیش به ولګو، لکه ذهبنا ذهبتو وغیرہ. صحیح ده. معانی الکلمات: الصحیفة الجریدہ، اخبار. شبابیک یعنی شباک کی جمع یعنی کڑکئی. لما جئتی متأخرتاً، کیوں دیر سے آئی؟ ولی نا وقت راغلی. جہزتو تیار کیا، تیار میں کو. این کنتی تو کہاں تھی؟ تچرتوی. نظفت اس نے صاف کیا، اغا صاف کا، پاکی اغا پاک کڑا.